کرکټ نړیوال جام د انګلستان په بریا سره پای ته ورسېد. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. نن په لارډز کرکټ لوبغالي کې تاریخي پایلوبه ترسره شوه. د لوبې پچه نیوزیلینډ وګټله او د توپوهنې پرېکړه یې وکړه چې انګلند لوبډلې ته یې د 242 منډو هدف ورکړ. په ځوابي لوبه کې بن سټوکس د خپل ژوند تر ټولو بهترینه لوبه ترسره کړه او تر پایه ودرېده چې له دې سره لوبه مساوي شوه چې وروسته سوپر اوور ترسره شو چې په سوپر اوور کې انګلند او نیوزیلینډ دواړو 15 منډې ترسره کړې چې یو ځل بیا لوبه مساوي شوه. خو ګروپ سټیج ته په کتو سره انګلند له نیوزیلینډ زیاتې نمرې لرلې. همدا لامل شو چې انګلند د پایلوبې ګټونکی اعلان شو چې په دې سره انګلند د لومړي ځل لپاره د 500 ورځو لوبو نړیوال جام وګاټه او نیوزیلینډ د دوهم ځل لپاره پرله پسې نړیوال جام پایلوبه وبایلله چې په نن لوبه کې پوره قسمت یاري ورسره ونه کړه. د لوبې غوره لوبغاړی بن سټوکس اعلان شو چې بهترینه لوبه یې وکړه. وخت څومره بدلیږي. لا همدې بن سټوکس په 2014 شل ورځ نړیوال جام کې په یو اوور کې کارلوس برادفیلډ 19 منډې پوره کړې وې چې په هغه وخت کې له خفګانه سر نشو پورته کولی او ژړل یې، خو نن خپل هیواد ته نړیوال جام وګاټه او له خوښۍ یې له سترګو اوښکې روانې وې او په ویاړ سره په لوبغالي کې ګرځېده. په هر حال د انګلستان ټولو مینوالو ته د زما په شمول مبارک وي. که څه هم د انګلند طرفدارانو څخه وم، خو په منځ کې مې په دواړو لوبډلو زړه نه کېده چې یو یې هم وبایلي. خو په هر حال دغه لوبه وه حتما به یوه لوبډله ګټونکې کېده او بله به بایلونکې کېده. خو نن یوه لوبډله هم زما لپاره او د کرکټ ډېرو مینوالو لپاره بایلونکې نه ده. نن اصلا کرکټ وګټله. دومره بهترینه فاینل د کرکټ په تاریخ کې نه و شوی. په هر حال یو ځل بیا د انګلند ټولو مینوالو ته مبارک وي. که زموږ دغه ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویو بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.